جنگونه او نه د اودس په باره کې اختلاف او نه د جنازې د مانځه په باره کې د نظر اختلاف او نه د اخترونو په باره کې اختلاف لیکن کله چې د برطانویانو فحاش او منحوس قدم په هندوستان کې کېښودلی شو نو د اختلافاتو تیارې او د نفاق طوفان د ځان سره راوړو د امت مسلمه اتحاد ټوټې ټوټې کړو د جنازې لمونځ چې د انتهایی غم وخت دی او هیڅ چاته پکې نور غمونه نه ور په یاد لیکن د وکټوریانو د فتنې نه د جنازې منظم په امن پاتې نه شو معلومیږي داسې چې د انګریزانو د دې روحاني اولاد وکټوري اهل حدیثو په خلو کې ژبې نه دي بلکې زهریله نیشونه دي بس السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، یو ځل بیا د ګاډري د دروغو جوابو چې دا غریب زیتی جړه ته راغلی دی او په دې نه پوهېږي چې څه وکړمه زیتي کنځلې بدې ردې سپکې سپورې زمونږ دا ویډیو که ملګري باندې بده لګېږي نو دې نه مخکې د ګاډري ویډیو ګورئ او بیا تاسو انصاف او فیصله وکئ چې کم انسان د انصاف خبرې کوي د حق خبرې کوي کم انسان کې انسانیت شته دی او چا کې نشته دی د کنځلو د فحشو د بدو ردو نه بغیر د ګاډري بل څه شته نه دی نو دې غریبو د جنازې مانځه کې ژړا زیاتي کړې ده ژړا ورغلې ده او په کار هم دی چې وژاړي ځکه چې یو کس ته چیلنج ورکړي چې ستا فلانې مونځ او دا مونځ ثابت نه دی وایي 1400 کاله کېږي او 1400 کاله کېږي او زه وایم چې 2000 کاله دې وشي چې ستا مونځ نه دی زده ته به یې زده کوې موږ به یې در باندې زده کوو ته ځان ته مولا خلک معرفي کوې تاسو ټول لا کوم چې مقلدین استئ او ستاسو د جنازې مونځ نه دی زده زما د ویډیو په اول کې چیلنج دی ټولو مقلدینو ته ستاسو د جنازې مونځ په موضوعي روایت کې هم که چېرته تاسو پیدا کړه که نو زه تاسو ته ډېر پیسهدار خلک موږ نه یو 10,000 روپۍ انعام در کوم ستاسو دغه د جنازې مونځ که چېرته هم پیدا کړه ولاړ شئ د خپلو مفتیانو نه پوښتنې وکړئ محترم ورونو ګوره موږ چې دا خبرې کوو ډېر د زړه د درد نه یې کوو جنازې کې ودرېږي مولا او د جنازې مونځ نه ورځي هغه ته کوم مقصد دپاره چې جنازه د هغه مونځ نه ورځي څه فایده به دی مړي ته دا مونځ ور ورسوي نو جنازې مونځ دوی څنګه کوي اول 15 کیلومتر نیت ورته وکړي نویت ان اودي لله تعالى 4 تكبيرات الصلاة الجنازة الثناء لله تعالى اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة كعبة الشريفة او الله أكبر دا دوی د جنازه چې دا د نیت نه ډېره اوږده ده زمونږ قومیانو کې یو مولا دی بزرګ مولا ورته وایي هغه په 20 سکنډو کې جنازې مونځ کوي شرم او حیا خو نه ورځي ځکه سخوات دپاره هلته به یې منډې وهي نو په 20 سکنډو کې 40 سکنډو کې مونځ وکړي دوی هم دا کار کوي نیت یې 50 سکنډ اخلي او جنازې مونځ یې 10 سکنډ اخلي نو اول داسې نیت وکړي او خلکو ته وایي چې نیت کوئ کوم ځای نیت کوئ په کوم حدیث کې راغلی لم يثبت عن النبي صلی الله علیه وسلم بالطريق الصحيح ولا الضعيف مولا علي قاري حنفي هم لیکي خو تاسو داسې خلک استئ چې د خپلو نه منئ اول نیت وکړي بیا الله اکبر الټه کار لا دا کوي بوټانو سره مونځ نه کېږي او په بوټانو یې خپې ایښي دي هلکه ولې وایي دا بوټان به نجس وي څنګه یې زه خپو کړم نو تا خو پې خپې ایښي دي دا خبره وایي بل فول دلته وکړي بیا جنازه چې شروع کړي سبحانک اللهم وبحمدک ثنا وایي دی کې الفاظ هم ترحمته ورحمته څه الفاظ جل ثنا وکړه څه الفاظ پکې اضافه کوي اول دا سبحانک اللهم هېڅ حدیث کې نه ده ثابت او جل ثنا وکړم بیخي نه ده ثابت دا پکې بل بدعات بیا درود چې وایي هغه کې ترحمته ورحمته الفاظ اضافه کوي دی بل فول دا دی چې په جنازې کې چې کله مړي دپاره دعا کوي هو ضمایر بدلی دی بل فول جنازه د دوی د قرآن او حدیث نه ثابته نه ده او مړي دپاره چې دعا کوي اللهم اغفر لحینا ومیتنا دا یو دعا زده په دې کې صرف دا یو ټکی دی مړي دپاره دی اللهم اغفر لحینا ومیتنا بس نور هېڅ د مړي دپاره پکې نشته او بیا وایي جنازه م وکړه ده خو افسوس دی په دغه عوامو باندې چې په خپلو خوږ بدو باندې نه پوهېږي دا پوښتنه نه کوي اوس دا ما وکړه که نه اعتراض مې وکړه ستاسو ټولو دیوبندیان او په بریلیویانو دا پنج پیران ټولو باندې مقلدین چې استئ ستاسو د جنازې مونځ په یو حدیث کې هم نشته نردی چې زما د خبرې جواب دې کوم یې وکړي الحمدلله د جنازې مونځ چې موږ څنګه کوو په حدیثو کې ثابت دی سنن کبرا د بیحقي کې دا حدیث شته دی ډېرو کتبو راوړی دی
اول حدیث دی باره کې چې مونږ کله مونږ شروع کوو د جنازې مونځ نو سورت فاتحه پکې لولو. حدیث پې کوم دی؟ بخاري حدیث د امام بخاري راوړی دی چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیڅ مونځ نسی کېږي الا چې فاتحه ولولې. جنازه مونځ دی او دغه جنازه مونځ بغیر د فاتحې نسی کېږي. خو چاته وایي نبی علیه السلام دا خبره کړې. دین ښکاره بل حدیث مقلدین یا وایي کنه چې پارچش کې کج بصیره وباسي. عبد الله بن عوف وی چې صلیت خلف ابن عباس على جنازه فقرأ بفاتحه الكتاب، ده بخاري روایت دی. وی بیا چې فاتحه ولستله فلما سلم سألت عن ذلك، ما ته پوښتنه وکړه چې تا خو سورت فاتحه ولستله څه وکړو؟ ما ته ویلي چې سنة وحق، دا سنت دی دا حق دی. ځکه دا اسلام چې یو ځای کې ته خورې نو جهر سره هغه وکړه. نو هغه دې باره کې دې پوښتنه وکړو چې دا جهر ته ولې په فاتحه وکړو؟ وایي خلکو ته زه ور وښیم چې سنت دغه دی، دغه شی زده کړئ. ځکه بعضې وخت کې نبي علیه السلام هم دا طریقه وه د تعلیم دپاره به یو عمل یو دعا په جهر لوستله. نو ګوره سنت دی او حق دی. مقلدین په دې حدیث کې داسې وایي چې دلته سنت نه مراد د صحابي قول دی. ستاسو د خپلو بعضو کتابونو به حوالې درکو چې کله یو صحابي وایي چې سنت دی او حق دی، دې څه مراد دی؟ د دوی مولا دی مولا علامه عیني صاحب عمدة القاری کې فرمایي چې قول الصحابه من السنة حکم المرفوع. وایي کله چې صحابي داسې وایي چې من السنة وایي هغه خپل سنت نه مراد کوي، د نبي علیه السلام سنت مراد اخلي چې نبي علیه السلام سنت دا دی چې هغه به داسې کار کوي. دا خبره حافظ ابن حجر هم کړي چې قد اجمع په دې معنی اجماع ده على ان قول الصحابي سنة، واذا صحابي چې وایي چې سنت دی واذا حدیث مرفوع حکم اخلي. همداسې دغه نه نقل امام شافعي نه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون سنه، ويغه سنت نه وي الا سنه رسول صلى الله عليه وسلم، ويغه یو شی ته سنت نه وي الا چې د نبی علیه السلام سنت دي. دا د بخاري حدیث شو. ابن عباس وایي سنت دا دی چې په جنازه کې به سورت فاتحه لولي، او دا ظالمان وایي وای د دعا په شکل کې لوستلی شي او قرائت نشي کولی. قرأ خو دې ګاډري ته عربي نه ورځي که نو اباکا او ابوکا اسماء دغه دې ته نه ورځي، نو څه به ورسره وایو؟ امام نووي رحمه الله هم دا خبره کړې چې قول الصحابه صحابي چې داسې وایي امرنا بکذا ونهینا کذا ومن السنة، دا د مرفوع حدیث قول خو حکم اخلي. مولا علی قاری حنی ابن حمام دی ټول قول کړي چې قول الصحابه وي صحابي چې داسې وایي چې من السنة هو حکم رفع، دا مرفوع حدیث حکم دا اخلي. دا څه شو؟ ثابت شو په بخاري دوه روایتو کې چې جنازې کې به څه لولئ؟ سورت فاتحه. خو مقلد سره به کوم کلي ته ځي؟ صحیح حدیث نقل د جابر بن عبد الله فرمای چې النبي صلی الله علیه وسلم کبر علی المیت اربعا، په یو جنازه باندې نبی علیه السلام څلور تکبیرونه وکړو، وقرأ بأم القرآن بعد تکبیرة الاولى، او د اول تکبیر نه وروسته نبی علیه السلام سورت فاتحه ولوسته. کتاب بالام د امام شافعي کې دا دی، مسند شافعي کې په 358 صفحه کې دا دی. ښکار روایت دی محترم ورونو. همداسې یو بل روایت دی سهل ابن ابو امامه سهل ابن سهل فرمایي انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنه الجنازه كذا في صلاه الجنازه يكبر الامام ثم يقرا بيابسوي يقرا بفاتحه الكتاب سوره فاتحه بالولي بعد تكبيره الاولى، دا اولني تكبير نستبه سوره فاتحه والولي. نبي عليه السلام ودغه طریقه اختیار ولا سنت د جنازې څه شو؟ اولین تکبیر نه وروسته به سورت فاتحه. موږ څنګه کو؟ اول تکبیر نه وروسته موږ سورت فاتحه ولولو، بیا په نبی علیه السلام درود ولولو، بیا میت دپاره دعا کو. دغه په صحیح حدیث د سنن کبرا د بیحقي کې نقل د ابن عباس حق روایت دی، دلته تفصیل سره دی چې ابن دغه فرمایي د شرجیل ابن سعد فرمایي چې ما ابن عباس پسې جنازې منځ کو ثم قرأ بأم القرآن سورت فاتحه ولوستله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، په نبی علیه السلام درود ولوسته ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك، دا فلانه بنده ستا دعا ده. حدیث کې نبی علیه السلام نقله وي دغه دعا ولوستله. نو زموږ د جنازې منځ په صحیح حدیث کې ثابت شو، خو تاسو کې چېرته به ثابت کې؟ په کوم حدیث کې به ثابت کې؟ اسماء بنت يزيد فرمي وقال رسول صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الجنازه فقرأوا بفاتحه الكتاب، وکړه چې په جنازې مون تاسو کوي سورت فاتحه تاسو پکې ولولئ.
دا دغه کې نقل دی طبراني کې دا روایت نقل دی. یو بل روایت د عبدالله بن عباس فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم قرأ الجنازه بفاتحه الكتاب، و نبی علیه السلام په جنازې کې سورت فاتحه ولوستله. صحیح روایتونه دي محترم ورونو. دا د ګاډري صاحب د بعضې هسې عنکبوت په شان د دلایل چې پیش کړي، د هغه لنډ جواب زه کوم ځکه دلایل خو نه دي پیش کړي، خو ژړی کړې ده چې زموږ جنازې مونځ نه دی ثابت، نو ولې مونږ پسې راخیستې ده؟ مونږ نه ده راخیستې، خو صحیح مونځ ده که که نه. همداسې صحیح حدیث دی د ام شریکه فرمایي چې موږ ته نبي علیه السلام امر کړی دی چې تاسو ولولئ سورت فاتحه بفاتحة الکتاب، په سورت جنازې کې مطلب ولولئ. ابن ماجه کې دا حدیث نقل دی، یو سل نهمه صفحه کې. د ابو هریره نقل دی، فرمایي چې نبي علیه السلام سره ما جنازې مونځ وکړو، او معجم کبیر طبراني کې دا نقل دی. و اول تکبیر نه وروسته نبي علیه السلام څه ولوسته؟ سورت فاتحه ولوسته. ګاډري په یو ځای کې ویلي، و ابو هریره رضی الله عنه نقل دی چې په جنازه کې به څه لولي؟ سورت فاتحه به نه لولي او دعا به کوي. نو دعا خو به کوي وګاډري، په یو حدیث کې ټول دین نه دا دغه چې د فاتحه دام دعا ده، دام دعا ده، خو نورې دعا به هم کوي، په یو حدیث کې دین نه. عدم ذکر دی ته دغه نه دی چې یو شی به نه نقل، دا نشته دی، ټول دین په یو حدیث کې نه. خو نه پوهېږو چې ته چا د حدیثو درس ته کېنولی او څه دپاره کېنولی. افسوس په کسانو مونږ کوو. د حسن بن علي نه نقل له بیحقي او ابن ابي شیبه د ټولو کې دا نقل له، و جنازې مونځ یې وکړو فقرأ بفاتحة الکتاب، سورت فاتحه ولوستله. عمرو بن العاص نقل له چې سورت فاتحه په جنازه کې ولوستله. د علي رضی الله عنه نقل له چې سورت فاتحه په جنازې مانځه کې ولوستله. بېشماره صحابهونه نقل دي. نو سنت طریقه څه شوله چې سورت فاتحه په جنازه کې لولي. دې بعضې روایتونه پیش کړي دي، بعضې خو د تابعینو اقوال دي چې هغه به قرات نه کوو. نه قرات نه کوو، څه قرات یې نه کوو، تفصیل پکار دی. تابعین قول حجت نه دی، خو نه قرات کوو، څه نه کوو، هغه ته خو هېڅ زوم نه، ځکه ستاسو حسامي موږ سره پروت دی. امام ابو حنیفه فرمایي وایي صحابي تابعین قول زما په شانتې دی، وایي رد کوئ. مطلب دا چې زه چې څنګه قول کوم رد کېږي، د هغو قول هم رد کېږي. د نبي علیه السلام په مقابله کې تابعین قول به موږ څنګه رخلو. د ابن عمر یو روایت نقل کړی چې ابن عمر کان لا یقرب فی صلات جنازه، وایي ته هغه به نه لوستل په جنازه کې. څه به یې نه لوستل؟ څه به یې نه لوستل؟ تفصیل وکړه، کوم شی به یې نه لوستل؟ سورت بقره به یې نه لوستل. خو موږ هم وایو سورت بقره ډېره اوږده ده، هغه پکې مه لوله. سوره ال عمران پکې مه لوله، دغه به پکې نه لوستله. ثنا به کې نه لوستله، ستاسو ثنا چې دا به پکې نه لوستله. سورت فاتحه به کې نه لوستله، نه به یې لوستل. څه به یې نه لوستل؟ موږ حدیثو کې ثابت که سورت فاتحه به یې لوستله، ثنا به یې نه لوستله. خو ګاډري کې دومره عقل نشته دی، نه یې لوستل، انسه یې نه لوستل، ستا ثنا یې نه لوستله، سورت فاتحه یې لوستله. ځکه ابن عمر د نبي علیه السلام داسې متبع او چې هر ځای کې به قدم کېښودی به هلته کېښوده. دا تقریبا 14-15 روایتونه دي سورت فاتحه په جنازې کې لوستل. په دغه طریقې سره جنازې مونځ کول چې اول به تکبیر وکړي، سورت فاتحه به ولولي، بل تکبیر به وکړي، درود به ولولي، بل تکبیر به وکړي. مړي دپاره به یونه اللهم اغفر لحینا 50 دعاګانې وکړې. مړی د اخرنۍ مطلب داسې یو سټیج کې دا دی چې تا ستا دعاګانو ته دا احتیاج دی. یو کس د 80 کاله یې ګناهونه کړي دي او ته په 20 سکنډه دعا باندې هغه بس بخي، دا جهالت دی. بیا ناشنا خبره دا ده، بدعاتو دپاره په مسجد کې ناست او فاتحه خواني ده، 4 ګنټې هغه ته ناست دي، او کوم شی چې مړي ته فایده ورسي هغه ذره غم هم نه کوي.